تاسو د ټولو قدرمنو محترمو ښاغلیو آغلیو ټولو ته یو نړۍ مننه ویم او لاس په دعا یم چې الله دې تاسو ټول ژوندي سلامت په سټه روغ لري، کورونه مو ودان اوسه، بچي مو بریالي اوسه، کامیاب او کامران اوسه، چې تاسو ټول کاغه د په خپله راغلی جنازه کې شریک شوې یا زما تر کوره زما تر دیرې راغلی او موږ سره کېناستې، موږ ته هم ډاډ تسلي راکړه، موږ ته هم زما کورودانې بیبي ته هم د بخښنې دعاګانې وکړې، قبر ته لاړې نو او یا په فیسبوک باندې د رسالې اخبارونو د لارې مسنجر او د ټلیفون په ذریعه واټساپ په ذریعه هم راته ټلیفونونه وکړل او د هغې په ذریعه هم غمرازي وکړه، دعاګانې مو وکړې. نو الله تعالی دې ستاسو دا ټولې دعاګانې زموږ په حق کې قبولې کړي او یقینا دا دی چې دې ټول عمل مونږ ته یو حوصله راکړه، یو ډاډ یې راکړو، مونږ یې د غم د شیبو نه راویستو، ژوند ته جوړ کړو. نو تاسو دا عمل چې دی نو د مننې په دې لفظ نه ارزي، بس زما دعا ده، زه اوس ډېر وس نه لرم، بس دا دعا کوم چې الله دې تاسو ټول راته ژوندي او په سټه روغ سلامت لري، الله دې تاسو کورونه ودان لري، الله دې ستاسو بچي کامیاب او کامران لري او د ژوند ټولې خوشحالۍ هم نصیب شه. بس دا ژوند دی، ژوند کې هر قسمه پیښې راځي او بیا مرګ چې دی نو هغه خو په دنیا کې چې څومره عقیدې دي، نظریې دي، ټول خلک یې مني چې بس د هر څوک به یو ورځ نه یو ورځ مري، بیا زموږ خو پوره هم دغه عقیده ده. نو دا ده چې بس دې زمونږه کورودانې بیبي الله دې جنتونه نصیب کړي، ډېره ښه بیبي وه، زما د بچو، زما د مور او پلار، زما د وروڼو خویندو، بلکې چم حالت چې څونه پیژنګلو خلک وو هغوی ته پته ده ډېر زیات خدمت یې دا چا کړی دی. خو بس کله نه چې په 2004 کې مونږه راوستو اسلام آباد ته، نو بس غریب شوګر شو ورته، شوګر سره بیا ډیبیټک فوت شو، د شوګر د مریض د خپه خرابه شي او هغه بیا بس مسلسل هغه تر اوسه پورې دغه وه او دې کې بیا دوران کې زړه 15 والونه یې دغه شو، هغه مونږ سټنډونه وخېجولو، هغه بند شو، هغه بیا کولاو کو، بیا بایپاس، نو دا یو لوی دغه اوسه پورې هغه کیسه روانه وه او بس په 12 نومبر چې دی نو هغه دغه شان په ښه حالت کې سهار یې ما هسپتال ته یوړه، اعلان کې دې سره به ډرای فروټ او هر څه وره دې پوره تجربه شوې وه، دې به خپل کیر په خپله هم کولو، هغه بس پته نه وي څنګه شوګر یې چېرته ډاون شوی دی و، هغه بېهوشۍ کې وه، بیا موږ بوتله و، هغه ډاکټرانو په دغه کې راوسته، هوش کې راغله، بیا یې خبرې کولې، ښه خوراکونه یې وکړو، هغه یې وکړو، ماښام هغه زوی راوسته واپس کور ته، ټسټونه یې هم صفا وو او بس هغه ګاډي پسې هغه شو چې واپس دا په ویلچیر وه، ده پسې راتلو نو بس دغه ټیم هغه وفات شوی وه او په 14 نومبر کال 2022 11 بجې مردان کې خاورو ته وسپارله. بس الله دې هغه وبخي، خدای پاک دې دغه ژوند د خوشحالو کړي او تاسو ټولو له دې هم ډېره خوشحالۍ درکړي چې هغه مو موږ سره شریک کړو او موږ ته هم دعاګانې وکړې، زموږ کورودانې بیبي ته هم دعاګانې وکړې. بس دغه ژوند دی او روان دی او بس د یو بل سره
مینه خلوص او همدردي دا یو انساني وصف دی او زمونږ د پښتنو خپله یو سپېڅلی روایت دی په داسې هغه کې مونږ یو بل سره زو غم شریکېږو تقریبا دا د دنیا د نورو قومونو هم دغه دی خصوصا د مشرقي قومونو چې دی نو ډېر زیات نو بس زه دې دپاره مو دا دغه وکړو چې یاره ما خو په ټکس کې هم په لیک کې هم په فیسبوک ورکړو مین چې دې سره دا تصویرونه هم دي او زمونږ ګنداره ټي وي چینل دی نو زه دا په دې کې هم محفوظ شي نو ډېر زیات نومونه دي ډېر شخصي یو تن راته یاد دی او سما نومونه لیکلي دي په فیسبوک مې ورکړي هم دي او دلته نومونه ټول